د شنه اسمان لاندې د غره په لمنو کې د دې زده کوونکو زده کړیز جریان او مزل. ښوونکي یې د ناستې خپله څوکۍ د تدریس سپینې تختې ته ور اړم کړې. زده کوونکي د سره لمر لاندې په خړو خاورو دا مزل طی کوي. دا په خوست کې د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو د پرخۍ لیسې زده کوونکي دي. د دې لیسې زده کوونکي نه یوازې دا چې د سرپناه او نورې اسانتیاوې نه لري، بلکې د لومړنۍ اړتیا اوبو هم بې برخې دي، لکه دا ګلالي ماشومان. له ښوونځي 2 کیلومتره لرې څاه ته ورځي او د څښاک اوبه ترې راوړي. وایي ارمان یې دی لکه د نورو په شان په ښو او عصري ودانیو کې زده کړې وکړي. څوک مرستې نه کړي موږ ته، هر مکتب کې تعمیر وي، موږ نه وي، موږ استادانو چوکۍ نشته، شاګردانو پیزکي نشته، تختې نشته، تعمیر نشته، هېڅ ګای موږ سره مرسته نه کوي. هغه د معلمان مو چندې ټولوي. زمو دا هیله ده چې موږ پیزکي نه لرو، چوکۍ نه لرو، موږ تعمیر نه لرو، موږ هېڅ نه لرو. زمو دا هیله ده چې موږ ته څاه وواله شي، موږ ته هر څه منظم شي. او بله مې دا هیله ده چې موږ ته بود برون شي. موږ تعمیر نه لرو او ډېر په توجه مو حرفېږي، زده کړه مو نه شي. موږ دولت نه دا هیله ده چې د څه رقم د نوره مکتبونه جوړ شوي دي، څاهو ته جوړ شوی ده، موږ ته دغه رقم ته جوړ شي. د یادې لیسې ښوونکي وایي په ځلونو یې ستونزې شریکې کړي، خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. تازه یې ځینې ښوونکي اړ شوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره د سړک پر سر چنده وکړي. تقریبا دغه لیسه 521 شاګردان لري او 12 نفره تشکیل لري، خو تر اوسه پورې ملازم هیڅ یو ملازم نه لرو. بل موږ د شاګردانو لپاره د سرپناه ځای نه لرو. کله چې باد او باران شي ټول شاګردان مو په عمومي سړک نه لګیا یو، موږ چنده کوو د خلکو څخه، څوک 10 روپۍ ورکوي، څوک 20 روپۍ. او دې ترڅنګ چې مطلب د میراث ترګه چې تیزه شي کنه، موږ شاګردان بیا هغه نشي کولی، طاقت نشي کولی چې دی دلته پاتې شي، د دې بغسې نو بود برون شي، د بود برون نه نشي کولی چې شاګردان دلته پاتې شي درس ویي. او د موږ دولت نه بار بار غوښتنې کړې دي چې موږ سره همکاري وکړي په دغه کې تعمیر په باره کې، یا د شاګردانو سره په د پیزاکیو د چوکۍ په باره کې. دولت نه موږ بار بار غوښتنې کړې دي او انشاءالله بیا کوو، بیا کوو. نو اوسه پره خو موږ سره دا کومک نه ده شوه، که د راتلونکي کې وشو. د خوست د پوهنې ریاست د نشراتو مدیر وایي دوی ته رالیږل شوی پیشنهاد یې څو میاشتې وړاندې د پوهنې وزارت ته لیږلی، خو دا چې کله به اجرات پرې وشي معلومه نه ده. هغه زیاتوي نه یوازې دا لیسه دا ستونزې لري، بلکې 98 نور یې په دې ولایت کې له ورته برخلیک سره مخ دي. او په ریاست معارف کې چې څومره په چوکاټ کې مؤسسات او نړیوالې ادارې کور کې هغې سره دا ستونزه شریکه شوې ده. انشاءالله دا چې اجرات کېږي دا به وخت ونیسي، تدریجا هر مکتب نه اجرات کېږي. او دې پرته وطنې باب ښوونځي مو لرو چې هغه ودانۍ نه لري، خطې نه لري، نور ستونزې لري. انشاءالله هغې ته به تدریجا رسیدګي کېږي. موږ کاملا اطمینان درکوو، نه یوازې دا ښوونځی بلکې ټول ښوونځي چې ریاست معارف مربوط دي هغې ستونزې او مشکلات به رفع. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې ګڼ شمېر زده کوونکي له ورته ستونزو رنځ وړي او د دوی زده کړې یې اغېزمنې کړي دي.